الرحمن الرحیم ګرانو او خوږو ملګرو په دې هیله چې روغ او جوړ به یاستئ او دا د یو ځل بیا صحین ټیکنیکل یوټیوب چینل نه درته حاضر یم یو نوې جالبې خوندورې ویډیو سره. زما ګرانو ملګرو د نن ورځې ویډیو موضوع ده څنګه کولی شو موږ خپل ځای خپل دوکان خپل کاروبار ځای هغه موږ په نړیوال میپ کې ثبت کړو. یعنې موږ د خپل دفتر وي یا کوم هر څه وي هغه ثبت کړي، بل څوک راځي د لرې ځای نه هغه موږ اسانۍ سره راشي او خپل صحیح ادرس ته راورسیږي. یا نور سم دغه دپاره دوکان ادرس وي، فرضي مثال موږ یو هوټل لرو یا کوم کافي دغه لرو، نو هغې دپاره ډېر ضروري دی چې ادرس باید پکې ثبت کړو. یا داسې ښوونیز مرکز لرو نو هغه ټول موږ کولی شو ثبت کړو پکې. نو راځو هغه څنګه کولی شو موږ په دې میپ کې اضافه کړو، موږ هغه ځای د دوکان نوم یا د همداسې بل شي نوم راشي او خلکو ته ښکاره شي. نو راځو ویډیو شروع کوو. تاسو به میپ خپل اپلیکیشن کې لرئ، موبایلونو اپلیکیشن کې لرئ، هغه به تاسو میپ وګورئ به خلاص کړئ. میپس مو چې خلاص کو نو دلته نقشه راوړي. تاسو به یو وارې خپل لوکیشن آن کړئ چې خپل ځای ته مو ورسوي. نو دلته به تاسو دغه ځای باندې کلیک وکړئ، خپل چې کوم ځای کې یاست هغه ځای ته مو رسوي. نو زه غواړم یو ځای ثبت کړم پکې، نو رابه شو دلته به دغه درې لیکې به ووهو. دا مو چې کله ووهلې نو تاسو به راشئ لاندې دلته لیکلي وي اډ ا میسنګ پلیس، دا به ووهو. دا مو چې کله ووهلو دلته د هغه ځای نوم ورکوو. زه فرض مثال ورکوم یو ځای نوم ورکوم، پښتو کې ورکولی سي، هر ژبه چې وي ورکولی شي. زه ورکوم شیرګړ غونډۍ. نو زه غواړم دا د ثبت کړم پکې. دلته به تاسو لاندې راشئ میپ لوکیشن آن مارک لوکیشن آن میپ، دغه به ووهئ چې کوم ځای تاسو غواړئ ثبت کړئ هغه ځای یعنې په نښه یې کړئ. نو زه هغه ځای په نښه کومه. هغه چې دی دا ځای دی، دا دلته به ټیک وکوئ، بیا به ډن ووهئ. دا ځای مو چې دغه کړو دلته کټګوري راځي، کومه کټګوري یعنې دا څه شی دی، کور دی، رسټورانټ دی، سکول دی، څه شی دی. نو زه ورکومه. نو چې کوم ځای وي هغه باید تاسو ورکئ. دلته ډېر اپشن راځي کټګوري کې، ګورئ تاسو خپلې وینئ. جیم، ډاکټر، پیټرول سټیشن دی، چې دی فارمیسي، هوټل، موزیم، سینما. نو دا زه ورکوم یو کلی دی، نو تاسو دلته نوم ولیکئ. نو دلته زه ویلیج هال ورکوم. تاسو هر ځای انتخابولی شئ. دلته تاسو هغه ځای تصویران او خپل موبایل نمبر ورکولی شئ. زه غواړم خپل موبایل نمبر ورکړم او دلته ویب سایټ تصویران ورکوئ، هر څه ورکولی شئ. نو تصویران که تاسو سره وي د هغه ځای بیا ورکئ. نو تاسو دا مرحله مکمل شوه، بیا به تاسو راشئ دلته به دغه علامه ووهئ سینډینګ. نو دا هستول کېږي میپ ته. نو ګوګل میپ والا ته استول کېږي، هغوی چیک کوي، بیا شاید یوه ورځ بعد 3 ورځې بعد تاسو ځای وګورئ هغه به اضافه شوي په نقشه کې. نو دلته به بیا تاسو مونږ ته ولیکل تھینک یو فار امپروفینګ ګوګل میپ، یعنې دا یوه مرسته ده د ګوګل میپ سره چې هغې کې ځان اضافه شي. نو هغوی تاسو نه مننه وکړه. راځو دلته ډن وهو. نو همدې طریقې سره تاسو کولی شئ
خپل ځان اضافه کوئ لکه ما چې کوم ځان اضافه کړي دي.